د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو اوریدونکو، په سلامونه مو هرکلی کوم. تاسو به د ډرامې په تیره برخه کې اوریدلی وي چې د ګوزڼ واکسین له څومره مرحلو، څېړنو او خواریو وروسته جوړ او ترې ګټه واخیستل شوه. په ټوله نړۍ کې د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوره. ښه نو تاسو د یوې شېبې لپاره سترګې پټې او داسې احساس کړئ چې خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزڼ اخته شوي دي او د تل لپاره په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. تاسو تر هغې په دې هکله فکر وکړئ. زه لږ وروسته بیا راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د ډیرو غوښتنو له مخې مې وغوښتل چې د ګوزڼ په هکله تاسو سره خبرې وکم. دولت خو موږ او تاسو د پولیو د تبلیغ په خاطر وستایلو، خو موږ د دې لپاره دا کار نه کوو چې څوک مو وستایي او شاباسي راکړي. موږ د خپل ولس د خبرولو او پوهولو په نیت دا کار کوو. اوس نو له هر څه نه مخکې د ګوزڼ په هکله تاسو ته معلومات درکوم. ګوزڼ یا پولیو یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ انسان ته تللی شي. د ګوزڼ ویروس تر ډیره په وړو ماشومانو ډیر تاثیر کوي او همدغه زیانمنوي. نو مور او پلار باید د خپلو ماشومانو غوره ساتنه او پالنه وکړي. پاکۍ او نظافت ته ډیر پام وکړي. خپل له 5 کالو نه ښکته ماشومانو ته وخت په وخت واکسینونه وکړي، څو چې ماشومان له هر ډول ناروغۍ نه خوندي اوسي. وګورئ، د واکسین کول کوم سخت کار نه دی. تاسو پوهیږئ چې وخت په وخت د واکسین ټیمونه زموږ او ستاسو کلیو ته راځي، کورونو ته مو راځي او زموږ او ستاسو ماشومان ته واکسین کوي. دا خو کوم سخت کار نه دی، نه پرې تاوان راځي او نه زحمت. مننه پلوشي. او په دې ځان خبر کړئ چې د پولیو ویروس د خولې له لارې نه د ټوخي او یا پرنجي په واسطه ناروغ انسان ته انتقالیږي او په ګوزڼ اخته کیږي. یعنی د ځان یوه برخه یې ګوزڼ وهي، په دایمي توګه فلج کیږي. یا یې لاس یا یې پښه او یا لاسونه او پښې دواړه فلج کیږي او دا هیڅ ډول تداوی نه لري. د ګوزڼ ویروس له 5 کلونو ښکته ماشومانو باندې حمله کوي. ګرانو خویندو، د ګوزڼ نښې نښانې خو ډېرې دي. یوه یې تبه ده، بله یې د ستوني درد دی، د سر درد، د زړه درد، د ځان درد او کانګې دي. ښه دی چې ودې ویل فرزانه جانې. په دې هکله موږ ډېر معلومات نه لرو ژوندی اوسې. خو فرزانه جانې، دا د ګوزڼ ناروغي له څه شي نه پیدا کیږي؟ آفرین پلوشي، ښه پوښتنه دې وکړه. ګوزڼ له ناپاکۍ او ګندګۍ نه پیدا کیږي. نو کله چې له کناراب نه راوځئ، لاسونه په صابون پاک ووینځئ. له ډوډۍ خوړلو نه مخکې باید لاسونه په صابون پاک ووینځئ. تازه سابه، ترکاري او میوې باید په کلورین ووینځل شي. هو رښتیا، کلورین کیمیاوي مواد دي چې په وړو بوتلونو کې وي او په درملتونونو کې پیدا کیږي. هر کله چې ترکاري یا میوې وینځئ، نو په تش کې 2 یا 3 څاڅکي کلورین په اوبو کې واچوئ او له څو شېبې وروسته په پاکو اوبو ووینځئ او بیا یې نوشجان کړئ. او هو رښتیا، سرکې او مالګې سره هم ترکاري او میوې په همدې ډول وینځلی شئ. هر څه چې تاسو ته اسانه وي هماغسې وکئ. فرزانې، دا خور وایي چې ولې باید ترکاري او میوې په کلورینو ومینځو؟ دا ځکه چې زموږ د هیواد بزګران لا هم له انساني سرې نه په زراعت کې کار اخلي. ځکه خو باید دغه ډول ترکاري او میوې په کلورینو ووینځل شي، ځکه چې په عادي اوبو نه پاکیږي. کور دې ودان فرزانې خورې، ژوندی اوسې. خویندو، زما وروستۍ خبره دا ده چې خپل ماشومان له زیږېدو وروسته تر 15 کلنۍ پورې خامخا واکسین کړئ، ځکه چې واکسین ماشومان د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي. سمه ده. او هو، بله خبره مې دا کوله چې تر دې وروسته زما معاینخانې ته م راتلی شئ د پانسمان، پیچکاري، د سیروم لپاره. زه د انټرنیټ له لارې له نورو ډاکټرانو او لابراتوارانو سره هم اړیکې نیولی شم. همدا ډول تاسو کولی شئ چې له پلوشې جانې سره په اړیکه کې شئ. شمیره یې کارتونو کې لیکل شوې ده. پلوشه هم دلته له ما سره کار کوي. سمه ده. هو، ټولو ته کارتونه ورکه. خیر اوسې. وانډیوالانو، یاره ما خو د سماوات لپاره هیڅ داسې سم ځای پیدا نه کړ. عبدالله وروره، دا د کلي بازارونه دي، څه د ولایت او ولسوالۍ بازار خو نه دی.
نو لوی بازارونو کې هم هوټلونه شته او هم سماوات. ولا دا خو مشکله شوه. نو چیرته لاړ شو؟ لوی بازارونو کې هر څه شته او وړو بازارونو کې چلیږي نه. څه وکړو نو؟ تاسو پکې څه وایئ؟ څه وکړو؟ یاره زما خو پکې ذاتي نور کار نه کوي. ستړی شوم، نور هېڅ حوصله نه لرم چې پیاده وګرځم. که چیرې دمه جوړه کړو نو ښه به وي. یاره چې نارګله څه به درته وایم نو، ځکه د الله رضا وه او چیرې مې د سماوات لپاره ځای پیدا که نو بیا به داسې ونازوم چې ته م ورته حیران شي. انشاءالله. او هغه دی، راځئ چې هغه سماوات کې دمه جوړه کړو. هم به ورسره چای وڅښو او هم به ترې پوښتنې وکړو. څنګه مو خوښه ده؟ سماوات چیرته ده؟ کومه ده؟ رښتیا وایي هغه د مستري خانې خوا کې. هغه دی وګوره، دا ګوتې ته مې وګوره. ښه ومې لیده. درځئ چې ورشو. صبر شواله کوه، ته موټر وهلی وې. درځه مخکې شه. داسې ښکاري چې بازار یې ښه ګرم دی. وله یار همداسې خو ښکاري. راځئ چې دغه تخت باندې کینو، تیار اوزګار دی. ښه دې وویلې. درځئ چې ورشو. یاره زه خو اول یو ګیلاس اوبه څښم چې ډېر تږی شوی یم او خوله مې بیخي وچه کلکه ده. راځه هر څه به وکړو. دغه دی ښه شو. اخ پښې مې ماتې شوې، ډېر ستړی شوم والله. والکه چې نارګله تا ته یم ډېر نالختونه به نه کوې. ټول پیاده ګرځېدلي یو، موږ خو څه په تیاره کې نه یو راغلي، ټول ستړي شو. څه یې کوې، بیچاره ستړی شوی دی. په رښتیا هم چې نن مو ډېره پیاده روي وکړه. ستړی شوی به یې نو. دا شکل عادت دی، زه لږ شانې نازولی یم. بعضې رانده ده او زه یم، نور نو د چا له سترګو خسرګی یم نه باسم. والکو ګورئ، د دې بازار کاروبار هم بد نه دی. د لوی ښارونو مسله بیله وي، خو دا بازار هم بد ځای نه دی. ایران کې له یو سماواتچي سره شاګرد وم، هغوی به ورته کافه ویلې. ډېر ښه خلک به ورته راتلل. ښه خلک؟ له ښو خلکو دې هدف څه دی؟ مطلب یې باسواده او تعلیم یافته خلک دي. ښه بس ځای مې درته پیدا که. پنجه که درځه چې بیرته کلي ته ځو. هله چیرته دی؟ موږ ته هم راوښیه که نه. شکولا رښتیا وایي، کوم ځای دی؟ هله نو ووایه. خبرو پسې مه ګرځئ، راپورته شئ. هلی نو بس چې ته وایې لاړ به شو. یاله درځئ چې حرکت وکړو. بخیر راځئ. وبخئ چې تاسو دواړه مشرانو ته مې زحمت درکه. اصلا د یوې ډېرې مهمې موضوع په هکله مې له تاسو سره مشوره کوله. کله دې چې زنګ راغی نو زه هم پوه شوم چې ډاکټر صاحب حتما کوم کار لري، ځکه یې زنګ راوهلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، اورو یې. کور مو ودان، خیر یوسئ. خدای تعالی دې خیر وکړي چې بیا څوک په ګوزڼ نه وي اخته شوی. نور ستونزې به خدای تعالی حل کړي. غبار صاحب هم راسره راتلو، خو مصروفیتونه یې ډېر وو، نو ځکه خو زه یوازې راغلم. غبار صاحب خو ماشاءالله ډېر تکړه او هوښیار سړی دی او خدای دې ژوندی لري. آمین. ښه ډاکټر صاحب څه دې ویل؟ هو خبره مې دا کوله ملک اصغر خان چې کومه بدماشي کوله او د واکسین مخنیوی کولو، اوس نو دا دی د دې سیمې ماشومان د ګوزڼ له خطر سره مخ دي. دا زما وینا نه بلکې د ګوزڼ د کمپاین د مسؤلینو وینا ده. دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نو دا خو ښکاره خبره ده چې داسې به کېدل. اوس نو موږ ته پکار ده چې په جدي ډول له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور له خپل ضد نه لاس واخلي او د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي. بالکل همداسې ده، خو زه چې څومره ملک اصغر پیژنم له خپل خره نه راښکته کېږي. هغه ډېر ضدي سړی دی. هو سړی خو ډېر ضدي بني ادم دی. زه ډارېږم چې له دې پیښې نه به غټه خبره جوړه شي، بیا به هیڅوک هم نشي حلولی. ملک صاحب زما نظر دا دی چې راشئ او یوه جرګکۍ جوړه کړو او له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور د واکسین د کمپاین مخه ونه نیسي. والا زه هېڅ نه پوهېږم چې له دې سرزوره ملک سره څه وکړو. یوازې خو ملک اصغر نه دی، له هغه نه یې واسع خان ډېر بد انسان دی. دا ټول تحرکات د هماغه واسع خان دي. بس نو د شاوخوا ماشومانو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی. کله چې ناروغي راشي بیا نو ښه او بد نه ویني، ټول رانیسي، ملامت او سلامت نه پیژني. یاره نو هغه زوی او دا پلار، ته اوس شیر زمان ته وګوره او پلار ته وګوره، څومره فرق سره لري. اوس د حل لاره یې څه ده؟
زه نه پوهېږم چې په جرګې به کار وشي او که نه، هسې نه چې جرګوالو سره شخړه وکړي او بد رد ورته ووایي. لاس تر زنه خو نشه کېناستلی، خامخا باید لاس په کار شو، بیا وروسته پښیمانتیا فایده نه لري. زه ستا په اندېښنه پوهېږم ډاکټر صاحب، خو راځئ چې یو بل کار وکړو. مثلا څه وکړو؟ ووایه ملک صاحب څه وکړو؟ داسې به وکړو چې لومړی به یوه ډله هلکان د ملک اصغر خان دوی کلي ته ولیږو، ورته به ووایي چې د ګوزڼ د واکسین کمپاین ته راغلي دي، وګورو چې ملک څه عکس العمل ښکاره کوي. بیخي سمه ده، بده خو نه ده. ملک صاحب ښه نظر دی، په همدې کار به بسم الله وکړو که څنګه ډاکټر صاحب؟ بالکل همداسې ده، بس پیل به یې کړو. توبه خدایه توبه، دا د خوشحال خیلو کلي خلک څومره هوښیاران دي، هم یې مشران چلاکه دي او هم یې ځوانان. وایم سم نابغهګان دي، نابغهګان. هو وایم هر یو یې افلاطون او سقراط دي. ته ګوره څه ماشومان یې رالیږلي دي، اوس به دوی موږ او تاسو ته د ګوزڼ په هکله خبرې کوي. ملک صاحب موږ خو په خپل سر نه یو راغلي که نه، تاسو سره خو ملک صاحب حضرت خان خبرې کړې وې او تاسو ورسره منلې وه چې د واکسین ټیم دې راشي، او دا خو ستاسو د زوی شیر زمان خان هیلم وه. غلی شه، ډېر مه غږېږه. صبر صبر مولوي صاحب، خیر دی خیر دی. وایم آفرین شه او په تاسو شه. نظر او فکر د ما د زوی، زحمتونه او لګښتونه زما د زوی، او ستاینلیکونه بیا تاسو واخلئ. واه واه وا ملک صاحب، نو تاسو خو به تل واکسیناتوران له کلي نه شړل، نو تاسو ته د څه ستاینلیک درکړي؟ ته نو خبرې مه کوه، وړوکی هلکې، نه پوهېږم چې مشرانو درته هدف ښودلی ده او که نه. غلی دې په ځای کښېنه. مولوي صاحب مولوي صاحب ما یې خفه کوه، دوی د موږ مېلمانه دي. ما امنیت درلوده چې راشي او د ګوزڼ د واکسین لپاره تبلیغ وکړي. خو کله مې چې وکتل د ما د زوی خواري یې په اوبو لاهو کړه، او د شیرزمان د خواریو په بدل کې دا دی ده دوی دولتي تقدیرنامه واخیسته. زړه یې ډېر راته خفه کړ. فکر وکړه که زوی مې خبر شي څومره به خفه شي. یاره وایم رښتیا وایم ملک صاحب، ډېر دوکهباز او چالاک خلک دي دا. مولوي صاحب مونږ هیڅکله د شیر زمان خان ښه نه هېروو، مونږ یې تل مننه کوو، کور یې ودان. نو دا خبره ما ته ولې کوي؟ تاسو به دا خبره حکومت ته کړې وه چې هغه ستاینلیک یې زما زوی شیر زمان خان ته هم ورکړی وای. اوس یې چې څومره صفتونه وکړي څه ګټه به وکړي؟ ملک صاحب نو هغه ستاینلیک خو د کلي لپاره دی، نه د کوم خاص شخص لپاره. غلی شه، د هر چا لپاره چې وه، خو تاسو نوش جان کړه. ګورئ ځوانانو، تاسو ته وایم اوس هم ناوخته نه ده، ټول په ګډه حکومت ته ورشئ، ورته ووایئ چې د ما زوی او زمونږ کلي ته هم تقدیرنامه راکړي. که تاسې ورنشئ او دا کار ونه کوئ نو د ما کلي کې به قدم هم کښېنږدئ. پوه شوئ که نه؟ درنو او قدرمنو اوریدونکو، بیا مو هرکلی کوم. د ډرامې پیل کې مې تاسو د څو شیبو لپاره فکر کولو ته راوبللی چې که خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزڼ اخته شي او د تل لپاره په خپلو پښو د ګرځېدلو او قدم وهلو توان له لاسه ورکړي، ماشوم مو تاسو ته په ناهیلۍ او له اوښکو ډکو سترګو در وګوري، نو تاسو به د ګوزڼ د واکسین په هکله څه فکر وکړئ؟ بیړه مه کوئ. زه به د ډرامې په راتلونکې برخه کې ستاسو د ځواب په تمه اوسم. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا ته مو پام وکړئ. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.